بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ دریمه درسي حلقه ده. عنوان یې هم د غرونو پیدایشت. د غرونو د پیدایشت څرنګوالی یوه له هغو مهمو مسایلو ده چې ساینسپوهانو پرې ژور بحثونه کړي او مختلف نظریات یې وړاندې کړي. د دوی دا نظریات به د قرآن له آیاتونو سره موږ پرتله کوو، وګورو چې آیا د دوی ترمنځ ټکر او تصادم شته، تضاد، اختلاف او که یو رنګوالی. آیا هغه څه چې قرآن 1450 کاله مخکې ویلي، نن علم هم دا خبره کړې که نه د هغه خلاف یې څه ویل؟ که وګورو چې قرآن کومه خبره کړې، نن په 21مې پیړۍ کې هم ساینسپوهان له ډېر تحقیق او څېړنو وروسته هماغه نتیجه ترلاسه کړې چې د قرآن په آیاتونو کې راغلې. مګر دا به د قرآن یو ستر علمي اعجاز نه وي. د دې لپاره به له دې پرته بله څه توجیه وړاندې کړه شي چې یو پیغمبر، یو اومي پیغمبر د 1400 پیړیو مخکې محیط کې و، ظروف و شرایطو کې د غرونو د پیدایش په ارتباط هغه نظریه وړاندې کړې چې نن علم له ډېرو ژورو تحقیقاتو وروسته وړاندې کړي. مګر کیدای شي چې له دې نه پرته بل څه ووایو چې دا پیغمبر به له دغسې یو منبع او مرجع دا لارښوونې ترلاسه کړي چې هغه د عالم په ټولو اسرارو باندې پوه وي. د غرونو د پیدایش په ارتباط د ساینسپوهانو یوه نظریه دا ده چې هغه مهال چې د ځمکې ډبرین قشر لا پرېړ او مضبوط شوی نه و، نازک و، د داخلي فشار له کبله چاودېدو، یو په بل پسې چاودېدو او له چاودنو یې د ځمکې ویلي مواد بهر راوتل. له همدغو غرونو جوړ شوي هماغه مواد چې د ځمکې د سخت ډبرین پوټکي او پوستکي له چاودنو بهر راوتل، سړېدل، کلکېدل او په غرونو بدلېدل. بله نظریه دا ده چې د ځمکې د ډبرین قشر سترې سترې دړې دي. وروسته به تاسو بیا په انځور کې وګورئ. دا دړې د حرکت په حالت کې د یو بل سره تصادم کوي، یو په بل فشار راولي، له منځه یې د ځمکې مواد بهر راوځي او همدا په غرونو باندې بدلېږي. یو بله نظریه بیا دا ده چې دا تختې په انګریزي کې ورته پلیټ وایي، ساینسپوهانو ورته همدا نوم غوره کړ. دا یو د بل لاندې شي، یو داسې را روان ده، بل داسې را روان ده، دا یو تر بل لاندې شي، دا بر لاړ شي، هغه لاندې لاړ شي، همداسې بر تللی ده، له دې نه غرونه جوړ شي. ځینې غرونه د اورشیندو له کبله رامنځته شوي، درې کې ورته آتش فشان وایي. د ځمکې ویلي مواد چیرته یو سوړه او چاود عمومي او بهر راوځي، په ډېر شدت سره ویلي مواد پرې راوځي، دا په ځمکې باندې بهیږي، سړیږي، کلکېږي، د ډبرې په څېر. د دې نه خاص غرونه را پیدا کېږي. ځینې غرونه په همدې شکل راجوړ. دا د غرونو د پیدایش په ارتباط د ساینسپوهانو مختلف نظریات دي چې هر یو په حقیقت کې د ځینو غرونو د پیدایشت طریقه په ګوته کوي. تاسو کولی شئ دې تصویر ته ځیر شئ.
دا یوه جوش شوې هګۍ ده په اوبو کې اچول شوې پټوکی د منځني فشار له کبله چاودېدلی کله چې د هګۍ سپین او زیړ کلک شي فشار واردوي مواد د دې چاودنو نه بهر راوځي او بهر سړیږي دا بهر چې راوتلي دا د هګۍ سپین دي چاود یې موندلی داخلي فشار دې ته اړ کړي چې بهر راوځي ساړه شوي او دغسې د ځمکې د هګۍ په سر باندې کلک شوي غرونه هم په پیل کې په همدې ترتیب پیدا شوي په دې مخکني انځور کې تاسو ګورئ چې دا راوتلي مواد لشم دي ښوی دي د غرونو په څېر څوکې نه لري غرونه هم په ابتدا کې همدغسې ول ښوی لشم د بارانونو له کبله د طوفانونو له کبله او د مختلفو طبیعي حوادثو له کبله هغه زیږ شوي خوړل شوي سولیدلي دا ښویوالی او هغې له منځه تللی او د غرونو همدا اوسنۍ بڼه غوره کړې ابتدایي پیدایښت په ورځو کې غرونه همدغسې وو لکه دا مواد چې تاسو ګورئ په دې بل تصویر کې تاسو ګورئ له دې نه لاندې یو بل تصویر مې اچولی هغه وښیي دا دوه پلیټونه تاسو ګورئ یو له یوې خوا راغلی بل له بلې خوا دا یو پلیټ چې داسې خوځېږي مسیر د حرکت یې داسې ده دا بل ده دا داسې راځي دا ستر پلیټونه دي سترې تختې دي د حرکت په حالت کې دا یو په بل باندې فشار راوړي دا مواد یې له سطح د ځمکه ګونځې کېږي او راپورته کېږي ځینې غرونه په دې شکل جوړ شوي مخکنی انځور کې تاسو ګورئ چې یو پلیټ تر بل لاندې شوی دا دلته کوږ شوی ده تر دې بل لاندې شوی د دې ځمکې له زړه نه ویلي مواد توانېدلي دي چې بهر راوځي فشار په نتیجه کې هم د ځمکې دا پوستکی دغه دا د ځمکې پوست دا هم بهر راوتلی دغسې شوی دا نور مواد راوچوي دا ویلي مواد چې راواخلي په دې ترتیب دا غر جوړ شوی ځینې غرونه په دې شکل جوړ شوي له دې نه وروسته تصویر کې به تاسو وګورئ چې یو بلم دلته 3 پلیټونه ښودل شوي دي یو یورو ایشین پلیټ ده اروپا او اسیا ټوله اروپا او اسیا شمالي اسیا او اروپا په ګډه یو پلیټ ده یو تخته ده او دا بل دی تبتی پلیټ تبت ساحل لاندې دا دی انډین پلیټ نومره کړی دی هندي پلیټ دا له دې خوا د سره روان دی او هغه له دې خوا داسې دې دواړو یو بل باندې فشار اچولی دا د همالیا ستر غرونه دي چې له همدې فشاره پیدا شوي او دا هم د همالیا د غره تر ټولو لوړه څوکه دغه فشار له دې خوا او دې فشار له دې خوا د دې باعث شوي دي چې د همالیا دا ستر غرونه رامنځته شي او دې تصویر کې که تاسو وګورئ چې ښیي چې دا د هندي پلیټ هندي تخته دا په اصل کې دلته نه وله کوم چې اوس یې موږ ګورو بلکې له بل ځای نه په ورو 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 را انتقال شوی دی دې ځای ته رسېدلی
یو وخت دلته وه، یو وخت دلته وه، یو وخت دلته، هم اوښتې ده هم مخکې تللې ده او دغه ځای کې موقعیت غوره کړی. تاسې یو بل هغه موښئ تصویر، دا د ځمکې نقشه ده. که تاسو لږ ځیر شئ دا د افریقا برخه ته ګورئ، داسې یو انحنا لري. دا په اصل کې له دې سره وصل و، د جنوبي امریکا سره وصل و، ورو ورو ترې بیله شوې او لرې شوې ده. دا که تاسو سره وصل کړئ ګورئ سره جوخت راځي، یوه تخته ترې جوړېږي، یوه ځمکه. دا په اصل کې سره یو ځای و خو بیل شوي ده، یعنې دا ټول هغه سره یو ځای و، سره بیل شوي ده او دلته په ډېر سرعت او وضاحت سره ښیي چې دا سره بیل شوي ده. د بل انځور کې به تاسو وګورئ چې د اورشیندو له کبله غرونه رامنځته شوي. دا د ځمکې ویلې مواد دی. دلته یو سوړه موندلې ده، د دې لاندې ډېر زیات فشار ده، دا ویلې مواد ډېر فشار ده هغه کوي تولیدوي. دا فشار له کبله دوی راوتلي بهر، دا لوخړې دي، دود، ګرد، دود، غبار، او دا هم ویلې مواد چې داسې رابهیږي، ورو ورو دا نور ساړه شوي دي او له همدې نه یو جګ غر جوړ شوی. دلته هم په دې بل تصویر کې که تاسو وګورئ د غره یو برخه ښودل شوې ده، تیار لکه یو میخ، ګورئ که نه، دغه مواد یې ساړه شوي، د ځمکې نه چې کوم مواد بهر راوتلي دي ساړه شوي دي، پورته یې د ځمکې په سطح باندې دا جګ غر جوړ کړی ده او لاندې هم د هغه ریشه، تیار لکه یو میخ، همداسې معلومیږي که نه. دا غرونه کټ مټ همداسې دي، وړه برخه یې د ځمکې په سر ده او ډېره برخه هم د ځمکې زړه کې. دلته باید د تصویر کې داسې ښودل شوی چې دا د دې لوړوالی تر دې نه ډېر کم وای. ډېره برخه د غرونو اکثرا د ځمکې په زړه کې او وړه برخه هم د غره نه د ځمکې له سر نه راوتلې. دا د ساینس پوهانو او محققینو نظریاتو. د دې نظریاتو ځینې برخې خو یوازې په 20مې او 21مې پېړۍ کې وړاندې شوې. تر دې وړاندې انسان نه پوهېده په دې، ورته مقدور هم نه و. دا اوس په دغو حقایقو پوه شوي. اوس راشئ وګورو چې قرآن د غرونو د پیدایښت په ارتباط څه وایي. په قرآن کې غرونه د جبل او جبال جمع په نامه او د رواسی، راسیه یا راسی د جمع په نامه راغلی. 41 ځله د جبل و جبال په نامه او 9 ځله هم د رواسی په نامه راغلی. جبل نوم دی او رواسی اصلا دغه کیفیت ته او د جوړېدو څرنګوالی ته اشاره ده. یعنی په قرآن کې 50 آیاتونو کې د غرونو یادونه شوه، یوازې نوم یې راغلی او طبیعي ده چې تر دې نه وړاندې او وروسته به د غرونو په ارتباط بحث هم شوی. تر هغه آیات چې د جبل او رواسی ذکر پکې شوی ده، حتما تر دې وړاندې او تر دې وروسته نورو آیاتونو کې حتما په دې ارتباط مزید وضاحت شوی. که دا ټول آیاتونه چې هم د غرونو یادونه کړي او هم د غرونو په ارتباط مختصر یا مفصل بحث کړي، دا لږ تر لږه 2 وګڼو چې حتما به ډېرې اوسط توګه یې 2 ونیسو، دا کېږي 100 آیاتونه.
سل آیاتونه یعنې د ټول قرآن شپږ شپېتمه برخه، یعنې د قرآن شپږ شپېتمه برخه غرونو ته مختص شوی. د قرآن په 500 آیاتونو کې د احکامو ذکر او د دې معنا دا ده چې د احکامو د آیاتونو په پرتله یو 5مه د غرونو په ارتباط راغلی. له دې نه قیاس کولی شي چې په قرآن عظیم الشان کې به د طبیعت په ارتباط څومره بحث شوی. اسمانونه، ځمکه، بحرونه، ستورلیکي، ستوري، اوبه او دې ته ورته نور طبیعي مسایل. له دې نه قیاس کولی شي چې د قرآن 100مه برخه به د طبیعت څېړنې ته مختص شوي. قرآن په ځمکې کې د غرونو د پیدایښت په اړه داسې فرمایي: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. النحل سوره 15 او 14 آیات. او په ځمکه کې غرونه واچول، دقیق متوجه اوسئ. غرونه یې هم د لنګرونو او رواسي په نامه یاد کړل. لنګرونه په غرونه کې، په ځمکه کې لنګرونه واچول صيغې ته متوجه اوسئ. او دا چې غرونه د لنګرونو په نامه یاد شوي، دې ته اعتنا پکار. ان تمید بكم، د دې لپاره چې د ځمکه تاسو ونه لړزوي. د دې معنا دا ده چې د غرونو له پیدایښت وړاندې ځمکه لړزېده. ځمکې کې زلزلې مسلسل راتلې او الله تعالی د دې لپاره چې د ځمکه تاسو ونه خوځوي، د زلزلو له مصیبت سره مخامخ نشي، غرونه یې په ځمکه کې واچول. نه یې دې ویلي چې ځمکې کې خلق کړل، پیدا یې کړل، جوړ یې کړل. یو خاصه صیغه یې کارولې ده: وایې چول، له برې را واچول او کله کوم بل ځای نه را اچولی دي. اچول او پیدا کولو دا فرق لري. هدف دا و چې ځمکه لړزېده، د دې لپاره چې د ځمکې دا لړزېده تم شي او تاسو ونه خوځوي. الله تعالی غرونه پیدا کړي. د دې ترڅنګ د لارو او د نهرونو یادونه شوه. لارې را پیدا کړ او نهرونه را پیدا کړ. آیا دا درې بالکل بیل او له یو سره بې ارتباطه مسایل دي که نه څه خاص تړاو لري خپلو منځونو کې؟ د آیت نه خو معلومیږي چې دا درې سره خپلو منځونو کې ډېر نږدې او ژور تړاو لري. او حقیقت هم دا دی چې دوی ترمنځ ژور تړاو. د غرونو په وجه په ځمکه کې نهرونه را پیدا شي. که غرونه نه وای، نه به موږ نهرونه درلودل، نه به مو چینې وي، نه به کاریزونه، نه د ځمکې په سر روانې اوبه. دا ټولې روانې اوبه چې تاسو ګورئ، منبع غرونه دي. په غرونو کې واوره ذخیره کیږي د ژمي په موسم کې، او بیا په دوبي کې د ګرمي موسم کې ورو ویلې کیږي او زموږ مخې ته د نهرونو په څیر په توګه خوځېږي. ځکه قرآن عظیم الشان د نهرونو یادونه د غرونو ترڅنګ کړي. او دا هم
تاسو ګورئ چې د دغو نهرونو له وجې په ځمکه کې خوړونه را پیدا شي، درې رامنځته شي او د دې درو په منځ کې لارې. تاسو چې دا زیږ غرونه ګورئ د لوړو لوړو څوکو سره او په منځ کې درې، د دې درو له کبله ګورئ چې په هغه کې نهرونه بهیږي په درو کې، او دا ټول سړکونه چې تاسو ګورئ د درو په منځ کې او د نهرونو په څنګ کې تیر شي. که څوک د سالنګ صاحب دلته شته، جنوبي سالنګ کې هم او شمالي سالنګ کې هم دوه درې دي او دواړو درو کې نهرونه دي، او دا د اوس د دواړو درو په منځ کې د نهرونو خواته سړکونه. همدا دی د ټولو سړکونو چې د غرونو له منځ نه تیر شوي دي، شان همدا ده. د دې نه معلومیږي چې قرآن د خپلو مطالبو په بیان کې څومره دقیق دی. هر لفظ په خپل ځای کې استعمال کړی او له مخکني سره خاص تعلق دی. څوک چې دا بیل بیل سیړي متاسفانه چې اشتباه کوي، هغه ژور ارتباط توجه اعتنا نه کوي. نهرونه او سړکونه د غرونو سره خاص تړاو لري، ځکه قرآن عظیم شان دا درې سره یو د بل په څنګ کې راکړي. او د آیت په اخر کې وایي لعلکم تهتدون. تهتدون یعنې څه؟ د دې لپاره چې تاسو خپلو موخو او اهدافو ته د رسېدلو لار ومومئ. نو ځکه الله تعالی نهرونه پیدا کړي، درې پیدا کړي دي او د درو په څنګ کې سړکونه چې تاسو اوس کولی شئ د هندوکش له ستر غره نه د جنوب نه شمال ته واوړئ او له شمال نه جنوب ته راوړئ. هدف مو رسېدل بدخشان ته دی. د همدې غرونو او درو او سړکونو له لارې تاسو خپل هدف ته رسېږئ. له کندوز نه را روانئ، غواړئ کابل ته راشئ، خپل هدف ته ورسېږئ. له همدې درو نه، له همدې سړکونو نه په استفادې سره توانېدلی شئ خپل هدف ته ورسېږئ. لعلکم تهتدون. وروستي آیت کې ویل شي وعلامات وبالنجم هم یهتدون. او علامات نشي او په ستورو سره خو هغوی لار مومي. که د ځمکې په سر د علامات نه وای، له کوم نه په استفادې سره د کوم په مرسته چې موږ کولی سو خاص موقعیت ته ورسېږو، ډېره به ګرانه وه چې موږ خپل هدف بیا مومو. موږ چې کله له یوې سیمې بلې سیمې ته ځو، یو هدف ته، یو ځای ته، نو د علاماتو په مرسته دا کار کولی شو. کله یوه جګه ونه زموږ ته لپاره علامه سي، کله د غره څوک، کله یو ستر غر، کله یو تعمیر، کله یو کژلیچ. دا علامات چې له موږ سره مرسته کوي او موږ کولی سو خپلو اهدافو او موخو ته ورسېږو. او که شپه چې هېڅ علامه په نظر نه راځي، ستر ستر غرونه هم نه معلومېږي، بیا ګورو چې موږ له ستورو نه په استفادې سره خپل هدف په غره کې چې له تاسو نه قبله ورکه سي، تیاری نه پوهېږي چې کوم طرف ته به قبله یي، لمر هم نشته چې له هغه مخکې نه تشخیص کړي چې شرق او غرب کومه ده او ستا قبله به کوم لوري ته وي. ته کولی شي د شمالي قطب له مخې خپله قبله معلومه کړي. ته چې دوه جوړښتونه د ستوري د هر یوې ووه، دب اکبر او دب اصغر ورته وایي. د دې یو په سر کې یو ورین ستوری ده، دقیقاً د ځمکې شمالي قطب سره برابر. دا له ځمکې نه نږدې 300 میلیونه نوري کاله فاصله لري.
300 میلیونه نوري کاله. یعنې که نور له هغه ستوري نه د ځمکې په لوري راخوځېږي 300 میلیونه کالو ته ضرورت لري چې نور یې ځمکې ته راورسېږي. ولې همدا ستوری موږ تل د همغه ځای کې ثابت مومو، د ځمکې په هر ځای کې، او د هغه له مخې نه شرق او غرب او خپله قبله موندلی شو. همداسې ده لکه چې قرآن فرمایي وبالنجم هم یهتدون، او په ستورو سره هغوی خپل لار مومي. په دې مبارکو آیتونو کې د څو مطالبو ته اشاره شوې ده. لومړی دلته د غرونو د پیدایښت په اړه د القا واچول صیغه راغلې، او تاسو ته وویل مخکې چې غرونه همداسې را پیدا شوي، د ځمکې ویلي مواد بهر اچول شوي، په یو فشار سره اچول شوي، او له دې نه غرونه جوړ شي. او دا شی مخکې مې عرض وکړ چې قرآن څومره دقیق دی. د غرونو د پیدایښت په ارتباط نه د خلقت لفظ کارولی ده، نه د پیدا کولو جوړولو لفظ، بلکې د اچولو صیغه کارولی. او علم هم دا خبره کوي چې دا غرونه له ځمکې دغه د ویلي او مذاب موادو د بهر اچولو په نتیجه کې جوړ شوي. اولې دلته د غرونو لپاره د لنګرونو رواسی صیغه کارول شوه. همداراز باید دې پوښتنې ته هم جواب وایو چې په دې آیات کې ویل شوي چې ځمکه تر دې وړاندې خوځېده، او د غرونو د پیدایښت له کبله دا خوځېده تم شوې. زلزلې مسلسل یو په بل پسې د غرونو د پیدایښت له کبله دا زلزلې بندې شوې. آیا واقعا ځمکه خوځېده، زلزلې وي؟ علم هم دا خبره کوي، ساینس په دې باندې اعتراف کوي که نه، چې ابتدا کې ځمکه خوځېدله، وروسته دا زلزلې او هغه مهال له منځه تللي دي چې غرونه را پیدا شول. د دې موضوع په ارتباط هم وویل چې ولې غرونه، نهرونه او سړکونه یو د بل په څنګ کې راغلي. او تاسو مخکني انځورونو او تصویرونو کې هم ولیدله چې غرونه اصلا د ځمکې له مذاب موادونه چې د ځمکې کلک پټوکی، ډبرین پټوکی مات شوی، له چاودونو یې مذاب مواد بهر راوتلي، او له همدې نه غرونه جوړ شوي. هغه مهال چې دا پټوکی لا نازک و، لا مضبوط شوی او پرېټ شوی نه و، د فشارونو له کبله مسلسل چاودېدو، او په ځمکه کې زلزلې رامنځته کېدل. خو کله چې دا چاودنو نه مواد راوتلي او ورو ورو ستر شوي، لوړ شوي، ساړه شوي، کلک شوي، همدغه غرونه د دې باعث شوي چې دا تختې، ماتې تختې سره وصل کړي. کټ مټ لکه تاسو چې د اوسپنې تختې سره ولډینګ کوئ، او هغه د ولډینګ ځای کې هم تاسو لوړه ګورئ، او هماغسې لکه چې انګی په اوبو کې جوشوئ او له مات پټوکي سپین بهر راوځي او دغه په سر باندې کلک ودرېږي. دغه تختې هم خوځېدلې، خو د دغو غرونو له کبله دوی سره وصل شوي دي، ویلډ شوي دي، کوشیر شوي دي. دا داسې وګڼئ لکه د اوبو په سر باندې د یخ کنګل، پښتو کې ورته وایي، لوی لوی تختې. دا تختې تر هغه وخته پورې خوځېږي، معمولي حرکت سره خوځېږي، خو کله چې دوی د یخ له یو لوی کنګل سره یو ځای شي،
کوشیر شي، لړزېده او خوځېده یې بند شي. د اوبو په سر به مو حتما د کنګل لوی لوی تختې لیدلې چې تر څو وصل کېږي او لوی کنګل سره خوځېږي. اوبو کې چې یو ډبره هم واچوي هغه زیات وخت سره خوځېږي، کته پورته کېږي. خو چې هغه د یخ له یو لوی کنګل سره وصل شي او کوشیر شي بیا د لړزېدا بند شي. کټ مټ د ځمکې دا تختې په هماغه وخت چې په ټوکی نازک و، چاودېدو، دا تختې خوځېدلې، خو د دغو غرونو له کبله هغوی سره وصل شوي دي او هغه لړزېدا ختمه شوې. دا تصویر هم که تاسو وګورئ چې دا د اوبو او نهرونو په نتیجه کې چې درې رامنځته شوي دا ټول د اوبو په نتیجه کې شوي. دا کلکې کلکې ډبرې دي همدغو نرمو اوبو سولولې. تاسو کله د بامیان له لارې نه شمال ته لاړ شئ او دنګ دنګ د ډبرو اوچت اوچت غرونه وګورئ او په منځ کې دره، دواړو طرف ته هم دواړو لورو ته هم د غرونو لوړې، د ډبرینو غرونو لوړې. دا ټولې درې د اوبو په نتیجه کې رامنځته شوې. قرآن عظیم الشان په یو بل آیت کې وایي چې غرونه د ځمکې میخونه دي. باید وګورئ چې آیا دا غرونه هسې د ځمکې د سر لوړې دي، یعنې د ځمکې بهرنی قشر ګونځې شوی ده او غرونه یې رامنځته کړي دي، او که نه دا غرونه واقعا د میخونو په څېر چې زیاته برخه یې د ځمکې په زړه کې او وړه برخه یې هم له ځمکې بهر. قرآن فرمایي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. آیا دا ځمکه مو ګاواره او زانګو او ستاسو د اوسېدو مهد نه دی ګرځولی؟ او دا غرونه سمیخونه، غرونه داسې لکه میخونه، لکه د ګاوارې او زانګو کې چې د میخ کوم اغیز کومه ونډه وي، ستاسو د دې مهد او کور او زانګو په جوړولو کې د غرونو نقشه ونډه همدغسې، لکه د خیمې په ودرولو کې چې د دې میژوي او د میخونو کومه ونډه وي چې د هغه په مرسته دا خیمه ودرېږي. ستاسو د دې کور په جوړولو او ستاسو د ژوند لپاره په مهیا کولو کې د غرونو همدومره ونډه ده. دا آیت وایي چې تاسو لږ ځمکې ته وګورئ، هغه ځمکې چې ستاسو په اوږو درومئ، ستا لپاره تیاره یوه زانګو، نه ډېره سخته او کلکه د ډبرې په څېر چې قابل د استفادې نه وي، او نه هومره نرم او پسته چې سړی تګ هم نشي کولی د خټې په څېر، بلکې د دواړو ترمنځ د استفادې وړ، ستا د تګ راتګ لپاره مهیا او چمتو، نه ډېره توده دومره چې هلته ژوند کې ممکن نه وي، او نه هم ډېره سړه چې هر څه په هغې کې یخ ووایي او هیڅ ژوی په هغې کې ژوند ونه شي کولی. ستا له طبیعي جوړښت سره متناسب، څنګه چې ستا طبیعت ایجابوي، ته ورته ضرورت لري، ستا د اړتیاو مطابق دا برابره شوې، تیار ستا لپاره یو مهد، کور، زانګو، هوای معتدله، ستا د اوسېدو لپاره جوګه تیاره
یوه خونه ستا د اوسېدو خونه داسې چې که وضعیت یې لږ بدل شي په دې کې معمولي تغییر راسي د تودوخې درجه یې لوړه شي یا یې تر دې نه څو درجې زیات سړه شي فشار یې زیات شي یا تر دې اوسني حد راکم شي یا 2 درجې راکم شي د اورښت اندازه یې تغییر وکړي بارانونه واوري یو کال چې لږ بارانونه کم شي ګوري چې موږ څومره وارخطا او څومره ستونزې او مصیبتونه را پیدا شي لوړه قحطي وچکالي او ډېر مرضونه او بله هره عادي تبدیلی چې د ځمکې په سر راسي د ځمکې په دا ظروف او شرایطو او د جوړښت ګورئ چې د ژوند امکان له منځه لاړ شي د انسان ژوند په خطر کې ولږي او همدا زانګو د انسان لپاره ګور شي کله چې د دې ځمکې له انوارونه د غرونو لوري ته متوجه شو دغه غرونه چې ستا د زانګو لپاره د میخونو حیثیت لري ستا د ژوند د خیمې لپاره د میژویو حیثیت لري او تاسو ولیدو په هغه انځور کې چې غرونه تیار د میخونو په څیر دي چې د ځمکې په زړه کې ننوتې ډېره برخه هم د ځمکې په زړه کې او همدا غرونه د دې باعث شوي چې د ځمکې هوا معتدله وساتي که غرونه نه وای د ټولې ځمکې هوا به یو رقم موږ به بیل بیل موسمونه نه درلودل او بیل بیل رنگ خوراکي توکي میوې او دانې به مو نه درلودلې چې هر یو بیل ځان ته مناسب موسم ته ضرورت لري سړو منطقو کې هغه میوې راشنه کېږي چې غوړینې چهارمغز پسته بادام او دې ته ورته زنغوزي او په ګرمو منطقو کې هم مالټه لیمو کینو دې ته ورته توکي هره میوه ځان ته یو موسم ته ضرورت لري د دغو غرونو له کبله بیل بیل موسمونه رامنځته شوي همدا غرونه د دې باعث شوي چې د ځمکې فضا هوا معتدله وي همدغسې لکه چې دا نن دی که دا غرونه نه وای د ځمکې هوا به سخته توده وه او طوفانونه به وو چې د ځمکې په سر باندې به ژوند ممکن نه نهرونه به نه وو د اوبو ذخایر به مو نه وو نه به چینې وي نه به نهرونه وو نه به کاریزونه او د انسان چې ډیرو هغو توکو ته ضرورت لري دا ټول د دغو غرونو له کبله په ځمکې کې را پیدا شي قرآن همداسې وایي غرونه مو پیدا کړ متاع لکم ولانعامکم ستاسو لپاره هم متاع او ستاسو د څارویو لپاره هم یعنی ټول هغه څه ته چې انسان او څاروي نور ژوي ورته ضرورت لري دا غرونه د دې باعث شوي دي چې په ځمکه کې همدا شان را پیدا شي او یقینا چې دا د قرآن ستر علمي اعجازونه دي ټول هغه څه چې د غرونو په ارتباط قرآن ویلي هر یو معجزه ده که څوک په صفا ذهن په تعصب پرته د حق په لټه کې قرآن ته رجوع وکړي د قرآن دغه آیاتونه چې د غرونو په ارتباط ویلي د ساینس له هغه آخري څېړنو او تحقیقاتو سره پرتله کړي دې کې شک نشته چې هر یوې د قرآن یو ستر اجازه
قرآن د عالم د پیدایش په ارتباط هم وایي چې د ځمکه اسمانونو په دې ځمکو اسمانونو کې چې تاسو څه ګورئ په شمول د غرونو دا ټول الله تعالی په شپږو ورځو کې پیدا کړي. د ورځو په ارتباط ما مخکې عرض وکړ چې د ورځو نه مراد دغه زموږ اوسنۍ ورځې نه دي، دا د انسان ورځې دي. د دې نه مراد شپږ تکویني مراحل دي. شپږ تکویني مراحل وایو ولې؟ دا ځکه چې قرآن موږ ته لارښوونه کړې ده چې د الله تعالی په نزد ځینې ورځې 1000 کلونه دي، هماغه چې تاسو یې شمېرئ، او ځینې هم 50000 کلونه. ستاسو د کلونو په اندازه دا 50000 کلونه هغه دي چې فرشتې د جبرائیل علیه السلام سره فرمان ورکول کیږي، منصوبه ورته سپارل کیږي. بیا دوی 50000 کلونه دغه منصوبه دي، 50000 کلونو منصوبه عملي کوي او په پای کې بیا خدای لوري ته عروج کوي، د الله تعالی په لوري درومي. دا هم 50000 کلونه هم د عالم د پیدایش دا شپږ مراحل نه دي، ساره 50000 کلونه. 50000 کلونو کې خو یوازې الله تعالی جبرائیل علیه السلام او فرشتو ته منصوبه ورکوي، د 500,000 کلونو منصوبه ورکوي، او چې کله دا منصوبه پیاده شي پلی شي بیا نو د الله تعالی لوري ته رجوع کوي او عروج کوي. له دې نه معلومیږي چې دا شپږ تکویني مراحل ډېر ستر دي، په میلیونونو او میلیاردونو کلونو احتوا کوي. ځینې داسې ګمان کوي چې دا کائنات به له لومړۍ ورځې همداسې و لکه نن چې موږ ګورو. کمونستانو ویل چې ماده نه پیدا شوې او نه له منځه ځي. تر دوی وړاندې مزدک ویلی و چې دا عالم یو تلپاتې لمبه ده، شعله ده، نه پیل شوي او نه پای لري، نه پیدا شوي او نه له منځه ځي. د ډېرو انسانانو له تغییر سره، له تحول او بدلون سره جوړه نه وي او د شک په سترګه ورته ګوري. فکر کوي همدا نن چې څه دي سبا به هم همداسې او تر دې نه مخکې هم همداسې. سطحي نظر سره انسان همدغسې فکر کوي. خو نن تاسو ګورئ چې علم وایي دا عالم پیدا شوی، دا ماده نه وه پیدا شوی. نن د علم وروستۍ قاطع پرېکنده فیصله هم دا ده چې د عالم 14.82 میلیارده کلونه وړاندې پیدا شوی دا ټول عالم. تر دې وړاندې نه ماده وه، نه عناصر او نه له عناصرو نه جوړ شوي مرکبات، هیڅ څه نه. ماده کوم چې ماتریالیستان ورباندې باور لري او فکر کوي چې دا ماده ازلي و ابدي ده، دا نظریه اوس دفن شوې، د دې بساط اوس ټول شوی. دا باید په تاریخ کې د زړو او د مزترو نظریاتو په توګه ومنو. نن هیڅ پوه عالم انسان چې له دې طبیعت او دغه له جوړښت او پیدایښت خبرې هغه دا جسارت نه کوي چې دا دروغ ومني. دې ته یو غلط تفکیر او غلط تصور او د عالم په ارتباط یو غلط فکر او عقیده ګڼي. دا ماده نه وه پیدا شوې. د علمي څېړنو په ترڅ کې جوته شوې چې د عالم اوسنی جوړښت د ډېرو سترو تغییراتو او بدلونونو نتیجه ده. نه د ځمکه په سر کې دغسې وه لکه دا نن چې موږ ګورو، نه لمر،
نه اسمان او نه نور ستوري، نه ماده وه او نه یې عناصر او مرکبات. د عالم هر څه په بیلو بیلو مراحلو کې او د جلا جلا تحولاتو په ترڅ کې پیدا شوي. دا ځمکه، سپوږمۍ، لمر او ډیر ستوري چې نن موږ د جامدو کتلو په توګه ګورو، یو مهال نول بیا د ګاز په څیر کتله وه چې قرآن یې د دخان په نامه یادوي. یو مرحله اصلا نه و، بیا را پیدا شوي د دخان په څیر د ګاز په بڼه کې، او ساینسپوهان هغه ته د فوتون نوم ورکوي. تر الکترون نه هم، تر پروتون و نیوترون نه هم یو مرحله وړاندې. هغه مهال نه الکترونو، نه پروتونو، نه نیوترونو، نه د عناصرو اتومونه ول. دا په یو خاصه مرحله کې رامنځته شوي دي. بیا عناصر او مرکبات رامنځته شوي دي، او له ډېرې اوږدې مودې وروسته، له میلیاردونو کلونو وروسته یې دغه اوسنۍ بڼه غوره کړې ده. د لمر په شمول د ګڼ شمېر ستورو کې اوس هم همدغه لړۍ روانه ده. څېړنې وایي چې د دې عالم عمر څو کاله وړاندې یې ویل چې 14.7 میلیارده کلونه دی. اوس په دې 2000 د اوسنۍ پیړۍ کې، 22مې پیړۍ کې د ساینس پرېکړه دا ده چې د دې عمر 14.82 میلیارده کلونه دی، او وایي چې دا نظر ډېر دقیق دی. په هغه کې احتمال د اشتباه هم ډېره کمه ده. په دې ارتباط به وروسته وایو چې دا اندازه څنګه لګوي، څنګه ورته معلومیږي چې د عالم عمر دومره دی، او باور هم لري چې دا اندازه دقیقه ده، تخمین دقیق ده. د لمر عمر هم 4.7 میلیارده کلونه دی، او وایي چې لمر به نږدې 15 میلیارده کاله نور هم دغه ځلانده حالت حفظ کړی شي. بیا به یې د سون توکي ختم شي او خپله ځلا او تودوخه به له لاسه ورکړي. د ځمکې په څېر به همدغسې یو تیاره ستوری ترې جوړ شي، او لکه ډېر نور ستوري چې اوس خپله رڼا نه لري، لکه سپوږمۍ چې نه لري. ډېر نور ستوري دغسې دي چې خپله رڼا او ځلا یې له لاسه ورکړه. او د دې خبرې معنا دا ده چې زموږ دغه لمر د عالم له پیدایښته نږدې 9 میلیارده کلونه وروسته پیدا شوی. کومونستان دې واوري چې دا لمر هم یو وخت نه و، دا ځمکه هم نه وه، او دا ټول کهکشانونه هم نه ول، ماده نه وه، او عناصر لا نه ول. د قرآن دی آیتونو ته لږ ځیر شئ. قل أئنکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فصلت لنهم 12 آیاتونه پورې. ترجمه یې واورئ. ووایم ایا تاسو د هغه ذات په اړه کفر کوئ چې ځمکه یې په 2 ورځو کې پیدا کړه. په 2 ورځو کې ځمکه پیدا کړه.
یعنې په ځمکه باندې ابتدایي تکویني مراحل دوه وو چې تیر شوي دي. هغه ذات چې ځمکه یې په 2 ورځو کې پیدا کړه او دته سیالان ټاکي، همدا د عالمونو رب دی. په کوم رب چې موږ باور لرو او تاسو دغه لوري ته رابلو، دا هماغه رب دی چې د ځمکې اسمانونه پیدا کړي. چا چې د ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړي، د عالمونو رب هماغه دی. موږ په هماغه رب باندې باور لرو. او په 4 ورځو کې په هغې کې له پاسه لنګرونه یعنې غرونه جوړ کړل، غرونه واچول، په هغې کې برکت واچو او په هغې کې د غوښتونکو له حاجت سره سم روزي وټاکل. دلته هم که تاسو لږ ځیر شئ ګورئ، غرونه یې واچول او په هغې کې برکت واچو او په هغې کې د غوښتونکو له حاجت سره سم روزي وټاکل. له حاجت سره سم یعنی څومره چې الله تعالی په دې ځمکې باندې ژوي حیوانات پیدا کړي، د هغوی لپاره د دوی تر پیدایښت وړاندې رزق او د روزي بندوبست کړی، داسې چې د دوی ټولو حاجتونو ته ځواب وویل شي، د دوی د غوښتنو او حاجتونو سره متناسب. غرونه جوړ شوي دي بیا د رزق او د روزي یادونه شي. معنا دا ده چې د دې غرونو خاص اغیز و د رزق او د روزي په پیدا کولو کې. ځمکې ته دغسې یو حالت او کیفیت ورکول چې دلته د ژوو ټول رزق او روزي د دوی د ضرورتونو او حاجتونو مطابق رامنځته شي او د دوی د پیدایښت لپاره مناسب شرایط برابر شي. غرونه د دې باید شي. اول غرونه دي، بیا ګورئ چې په ځمکه کې الله تعالی برکت اچولی ده او د ټولو ژوو د رزق او د روزي انتظام یې کړی. بیا یې د اسمان لوري ته دام په 4 ورځو کې، یعنې په ځمکه باندې 6 مراحل تیر شوي. 2 ابتدایي پیدایښت د ځمکې، 4 مراحل د ځمکې د تسویې برابرولو، چمتو کولو، د ژوند لپاره د چمتو کولو. په ځمکه باندې دغه 6 مراحل پلي شوي. بیا یې د اسمان لوري ته مخه کړه په داسې حال کې چې لوګی و. الله تعالی د اسمان لوري ته توجه وکړه په داسې حال کې چې دا اسمان د لوګي په څېر لوګی و، یعنې مواد او عناصر لا نه و جوړ شوي. ستورلیکي کهکشانونه رامنځته شوي خو ټول د لوګي په څېر دود دخان او لا یې نه عناصر په کې را پیدا شوي دي نه مرکبات. بیا یې د اسمان لوري ته مخ کړه په داسې حال کې چې لوګی و. نو هغه او ځمکې ته یې وویل چې راشئ په خپله خوښه او په نظر بس خامخا به راځئ، که مو خوښه یې که مو نه یې خوښه. ضوابط وضع شو، سنتونه وضع شول، د دې مطابق به مخکې درومئ، د دې مخالفت نشئ کولی، وغواړئ ونه غواړئ د دې تابع و منقاد. قالت اعطینا طائعین، دواړو وویل چې موږ غاړه ایښودونکي راغلي، طائع منقاد تسلیم، بغاوت نه کوو. یعنې په دې عالم کې چې الله تعالی څه پیدا کړي ټول د الهي سننو په بشپړه توګه تابع و منقاد دي، دغه مخالفت نشئ کولی. نو هغه یې په 2 ورځو کې 7 آسمانونه کړ او په هر آسمان کې دغه اړوند چارو وحی وکړ. د آسمانونو تسویه په 2 ورځو کې شوه، د ځمکې تسویه په 4 ورځو کې. لومړنۍ 2 ورځې د پیدایښت دواړو ته هغه دی، په دواړو پورې ارتباط لري. هماغه چې مخکني آیت کې ویلي چې ځمکه یې په 2 ورځو کې پیدا کړه. په دغو 2 ورځو کې آسمانونه هم پیدا کړي، خو آسمانونو لا دا کیفیت درلودو چې د دخان په شکل. بیا یې په 2 ورځو کې هغو ته دا اوسنی جوړښت ورکړی. دې ته لږ دقیق اوسېږئ، ځینې مهم مطالب په دې کې
ښودل شوي دي. او نږدې اسمان مو په څراغونو سره ښایسته او خوندي کړ. څراغونه دا څه چې د شپې له لوري تاسو د څراغونو په توګه ګورئ، دا ستوري دي. ځینې له خپله نور او رڼا لري او ځینې خپل نور او رڼا له بل نه اخلي، لکه سپوږمۍ چې رڼا یې خپله نه ده بلکې له لمر نه یې اخلي. دغسې په دې فضا کې رڼ ستوري دي د څراغونو ته ورته. زموږ د کور فانوس او چې ځینې خپله ځلا او رڼا لري او ځینې خپله ځلا او رڼا له نورو نه اخلي. هم یې د ځمکې دا نږدې اسمان ته ښایست ورکړ او هم یې محفوظ کړ، د ستورو له کبله یې محفوظ کړ. دې باندې به وروسته وګورو چې دا څنګه معنا یا دا ده چې دا ستوري په خپله محفوظ ساتل شوي دي، که دا د ټول عالم د اوسنی جوړښت دا ایجابولو چې دا ستوري هر یو په یو خاص موقعیت کې واقع شي تر څو د هغوی ترمنځ د ټکر او تصادم مخنیوی وشي او هر څه محفوظ و خوندي وي. د دې مبارک آیتونو معلومیږي چې اسمانونه ځمکه په شپږو تکویني مراحلو کې پیدا شوي. په 2 مرحلو کې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل شوي او په 4 مرحلو کې د ځمکې تسویه او برابرول بشپړ شوي، چې په دې کې یوه مرحله هغه ده چې د ځمکې پر سر غرونه د لنګرونو په څېر پیدا کړل شوي او په همدې سره یې د ځمکې لړزېدا تم کړه. بله یې ځمکې ته داسې جوړښت ورکول دي چې د برکت ټاټوبی ترې جوړ شي، هم یې ژوي پکې را پیدا کړل او هم یې د هغوی رزق او روزي، دومره چې د ټولو حاجت ته په صحیح او بشپړه توګه ځواب وویل شي. له دې آیته دا معلومیږي چې د ټول کائنات اسمانونه او ځمکه او څه چې په دوی کې دي تر لومړي پیدایښت وړاندې، تر لومړي جوړښت وړاندې د لوګي په څېر وه. توخان نږدې اسمان په ستورو ښایسته شوی او دغه په غیږ کې ټول ستوري په خوندي او مصون توګه ځای په ځای شوي. دغو ستورو هم اسمان ته ښایست ورکړی او هم یې خوندي کړی. ابوالعظم وویل چې په دې فضا کې موږ تر اوسه پورې چې ساینس توانېدلی مخکې لاړ شي او وګوري 2000 میلیارده ستورلیکې دي، 2000 میلیارده کهکشانونه او په هر کهکشان کې هم تر 100 میلیارده زیات ستوري. دا خور عالم، دا ستر عالم چې چا ساتلی او د دې ستورو له کبله یې ساتلی. دا هر ستوری په یو خاص موقعیت کې باید وخوځېږي چې له نورو سره د تصادم نه خوندي او مسون وي. دا خور عالم چې څوک ساتي هغه همغه رب العالمین دی چې موږ ورباندې باور او ایمان لرو. دا آیت دا هم وایي چې نه یوازې د عالم د پیدایښت ماده یوه ده، د یوه انفجار په نتیجه کې رامنځته شوی. سرنښتې وي یعنې دا چې ماده یوه ده، داسې نه دی چې دا هر یو له بیل بیل مادې پیدا شوي، بلکې ټول له یوې منشي او منبع نه رامنځته شوي. او په دې ټولو کې ثابت سنن دي. د ځمکې چې تاسو کوم سنن ګورئ سپوږمۍ کې هم دی. د سپوږمۍ مواد هم همغه دی چې په ځمکه کې دی. دا لمر دا نور ستوري هم له همغو موادو جوړ شوي چې دا ځمکه ترې جوړه شوې او په دې کې هم ټول سنن ثابت دي او یو رنګ.
او له دې معلومیږي چې د ټول عالم پیدا کوونکی یو ده او دلته د یو ذات اراده حاکم ده او دا ټول د هغه تر سلطې او واکمنۍ لاندې دي. دا بیلو بیلو خدایانو نه دی پیدا کړی، دا بیل خالق نه لري. پیدا کوونکی یو ده، د خلقت ماده یو ده، سنن او ضوابط چې ورباندې حکومت کوي یو ده او معلومیږي چې دا د یوه ذات اراده ده چې په ټول عالم باندې حاکم ده. همداراز د آیت وایي چې په ځمکه کې د ټولو ژوو لپاره دومره رزق او روزي تابع شوي چې د ټولو حاجتونو ته ځواب وایي. په ځمکه کې فقر او لوږه له دې کبله نه ده چې الله تعالی په ځمکه کې د دوی د وړتیا او ضرورت او حاجت نه کم شان پیدا کړي. د دوی حاجت ته بشپړ ځواب ویل شوی. څه ته چې ټول ژوي ضرورت لري الله تعالی په دې ځمکه کې پیدا کړي. فقر او لوږه د دې را پیدا شوې ده چې د دې په ویش کې ظلم شوی. هماغه ویش انسان ته ورګرځي، انسان له کبله، د انسان د تصرف له کبله، د انسان د ویش له کبله، د ظالمانه او غیر عادلانه ویش له کبله په دې ځمکه کې موږ د فقر او لوږې او د یوه د نیستي او ناداري خبره کوو. حقیقت دا دی چې الله تعالی په دې ځمکه کې د ټولو ژوو د حاجت مطابق هر څه پیدا کړي. د هغوی ټولو حاجتونو ته ځواب لري، سواء للسائلین. هر غوښتونکی چې څه غواړي، ورته ضرورت لري، ورته احتیاج لري، الله تعالی هغه ورته پیدا کړي. دې ته مو پام چې په دې آیت کې ویل شوي چې ځمکه یې په 2 ورځو کې پیدا کړه او ورپسې ویل شوي چې په 4 ورځو کې هغې ته چمتوالی ورکړه، برابر یې کړه، تسویه یې کړه. او ورپسې ویل شوي چې بیا یې د اسمان لوري ته مخه کړه په داسې حال کې چې لوګی و، نو هغه او ځمکې ته یې ویل چې په خپله خوښه یا په نه زړه راوړاندې شئ، ویې ویل په خپله خوښه راځو. نو هغه یې په 2 ورځو کې 7 اسمانونه کړه، 2 4 6 او دا 2 وروستنۍ ورځې چې یاد شوي دي چې اسمانونه یې په 2 ورځو کې برابر کړل. د دې معنا آیا دا ده چې 8 ورځې شوې ټولې؟ یو اعتراض په قرآن باندې همدا دی. ځینې ناپوه، جاهل، متعصب اعتراض کوي چې دا خو 6 ورځې نه شوې بلکې 8 ورځې شوې. دې کتاب کې د نورو اعتراضونو انتقادونو ترڅنګ په همدې انتقاد باندې هم بحث شوی دی او تفصیلي کېدلی شي دا هلته وګورئ. آیا عیب در قرآن یافتن ځمکه په 6 ورځو کې، عالم په 6 ورځو کې پیدا شوی دی که په 8 ورځو کې؟ دا یو د دوی اعتراض ده، دې ته ځواب ویل شوی. دلته زه مختصر عرض کوم. آیت په صریح الفاظ وایي چې قرآن وایي چې الله تعالی ځمکه او اسمانونه په 6 ورځو کې پیدا کړل. ګڼ شمېر آیتونه. د دې معنا دا ده چې اسمانونه او ځمکې د پیدایښت 6 مرحلې دي فقط. په دې آیت کې هم 6 مرحلې ښودل شوي، خو لږ توجه او اعتنا غواړي. که لږ سړی ځیر شي او پوهېږي چې دلته هم 6 ورځې ویل شوي دي، نه 8 ورځې. 2 ورځې لومړۍ کې ټول ځمکه او اسمانونه پیدا شوي او په 2 اخرنۍ ورځو کې چې تاسو وګورئ ویل شوي دي چې الله تعالی ځمکې او اسمان ته وویل چې راشئ. معنا دا ده چې دا 2 ورځې ځمکې او اسمان دواړو پورې ارتباط لري، یوازې اسمان پورې ارتباط نه لري. آیت ډېر په صراحت سره وایي چې بیا یې اسمان ته مخه کړه، توجه وکړه او ځمکې او اسمان ته یې ویل چې راشئ. د دې معنا ده چې دا 2 مرحلې چې اسمان په دغه اوسنی جوړښت ورکړی شوی ده، دا ځمکې پورې هم مربوط دی.
هغه مرحله کې ځمکې ته هم ویل شوي د اسمان ته هم ویل شوي دواړو ته په ګډه ویل شوي چې راشئ لکه څنګه چې تاسو امر کېږي که زړه مو غواړي که نه غواړي طوعا و کرها باید د الله تعالی اوامرو ته تابع و منقاد اوسئ هماغه سننو مطابق وخوځېږئ په هماغه مسیرو مدار کې چې تاسو ته ټاکل شوی په هغې کې باید وخوځېږئ چې الله تعالی وضع کړي دا دوه وروستۍ ورځې په حقیقت کې هماغه دی چې لمر او اسمان او ځمکه هم کې شامل دي دا مختص د اسمان لپاره 2 ورځې آیات په ډېر صراحت سره وایي خو یو مهم مطلب له دې اخیستل کېږي او هغه دا چې د ځمکې تسویه 4 مرحلې ایجاب کړي او د اسمانونو 6 مرحلې جامن 2 لومړنۍ ورځې چې اسمان او ځمکه دواړه کې شامل دي او 4 د هغې د تسویې لپاره اما اسمانونو 4 تکویني مرحلې درلودې 2 هماغه ابتدایي چې په هغې کې اسمانونو ځمکه په ګډه پیدا شوي دي د یو انفجار په نتیجه کې او 2 نوري جامن شوې 4 مرحلې د دې معنا دا ده چې ځمکه یو استثنایی توکی یو استثنایی کره ده او په دې د اوسني جوړښت باندې 6 مرحلې تېر شوي 2 له د نورو سره توپیر لري د دې معنا دا ده په سریع توګه چې کوم سړی کوم انتباه ترې اخلي هغه دا چې د ځمکې د اوسنی حالت استثنایی دی په اسمانونو کې دا حالت نه ګورو په بل ستوري کې چې په ځمکه کې ګورو ځکه قرآن فرمایي چې په هغوی باندې 4 تکویني مرحلې تېرې شوي دي چې دا اوسنی وضعیت یې غوره کړی اما په ځمکې باندې 2 نورې مرحلې هم تېرې شوي چې هغه د ژوو پیدایښت ده او د ژوو لپاره د رزق او د روزي انتظام ده دا 2 مرحلې په دې نورو کې نه دي تېرې شوي یوازې په ځمکې کې د دې 2 مرحلو شاید دا 6 مرحلې به کومې ما چې تر کومه ځایه پورې غور کړی او کومه نتیجه مې ترلاسه کړې هغه دا دی لومړنی انفجار چې قرآن فرمایي ځمکه او اسمانونه سره پیوست ول او موږ د یو انفجار په نتیجه کې سره بیل کړي دا لومړۍ مرحله د ستورلیکو یعنې کهکشانونو پیدایښت هغه هم د متکاثفې انرژي په بڼه کې د ساینس په اصطلاح فوتون او د قرآن په اصطلاح دخان ستورلیکې جوړ شوي دي خو د دخان په بڼه کې چې قرآن هم وایي چې الله تعالی بیا په هغو 2 ورځو کې اسمان ته متوجه شو او هغه د دخان په شکل کې د دخان په بڼه کې بیا د عناصرو تولید ده او د مرکباتو رامنځته کېده بیا د غرونو پیدایښت په ځمکه کې هم او په نورو ستورو کې هم غرونه شته یعنې یوازې په ځمکه کې غرونه نه بلکې په نورو ستورو کې هم شته سپوږمۍ کې هم موږ غرونه ګورو مریخ کې هم شته په نورو ستورو کې هم شته بیا د ژوو لپاره مساعد محیط او شرایط برابرول او د هغوی د رزق او د روزي انتظام اول محیط برابر شوی ده د هغوی د رزق او د روزي لپاره انتظام شوی ده بیا په آخري مرحله کې ژوي پیدا شوی زیرو پیدا شوی دغه 6 مرحلې دي دا وروستۍ 2 مرحلې مختص د ځمکې ته د ژوو لپاره مساعد محیط او شرایط برابرول او د هغوی لپاره د رزق او روزي انتظام او بیا د ژوو پیدایښت دا 2 مرحلې مختص دي ځمکې ته دې ته په پام سره په زیات یقین سره سړی ویلی شي چې په نورو ستورو کې دا کیفیت نه دی رامنځته شوی وروسته رامنځته شي نه پوهېږو تر نن پورې نه دی را پیدا شوی
او ساينس هم عین خبر کوي چې تر ننه پورې هغوی داسې ستوری نه دی موندلی چې په هغه کې د ژوند امکان. یو موضوع بل هم ده چې ځینې مفسرینو هم په دې کې اختلاف کړی ده او بیل بیل آرای وړاندې کړي دي، او هغه دا چې آیا لومړی ځمکه پیدا شوې که اسمان؟ د قرآن د دې آیتونو نه په ډېر صراحت سره معلومیږي چې دا بحث ډېر بې بنسټه او بې ګټې بحث دی. ځمکه اسمانونه یو ځای پیدا شوي، په یو وخت پیدا شوي، سره یو ځای و او سره بیل شوي. معنا یې دا ده چې اسمانونه او ځمکه یو وخت او هم مهاله پیدا شوي، داسې نه چې اول یو پیدا شوی دی بیا بل، ټول په یو وخت کې پیدا شوي. د تسویې خبره یې بیله ده، برابرولو چمتو کول یې بیل دي، اما پیدایش د ځمکې او د اسمانونو هم مهال دي، په یو وخت پیدا شوي. آیا په دې بیان کې په همدې آیاتونو کې د قرآن ګڼ شمېر ځلانده علمي اعجاز نه ګورو؟ د غرونو پیدایشت، په شپږو ورځو کې د ټول عالم اسمانونو ځمکې پیدایشت. واقعیت دا دی چې دا د قرآن ډېر ستر اعجاز دی. د موسی علیه السلام تر معجزو هم ستر او د عیسی علیه السلام تر معجزو هم ستر، دایمي تلپاتې معجزې تر قیامته پورې. هر انسان د قرآن د آیاتونو له ساینس سره مقایسه کوي نو له ځنډ پرته به اعتراف کوي چې دا کتاب حق دی او وینا یې حق. همدا وجه ده چې نن موږ د اروپا او امریکا د غرب ګڼ شمېر علما او ساینسپوهان ګورو چې یو په بل پسې ایمان راوړي، او دې لړۍ ډېر زیات هغوی ویرولې، شمېر یې هم ډېر زیات دی، او ګمان کوي چې که دا حالت دوام وکړي نو ډېر زر به اروپا او امریکا نه هم د اسلام سنګر جوړېږي. مخصوصا چې ګوري کلیساوي په جماعتونو بدلېږي. تاسو جرمني کې وګورئ په زرګونو کلیساوي بدلې شوي دي په جماعتونو، او له هر ونه د اسلام د دعوت یو لوی مرکز جوړ شو. اروپا کې دا لړۍ روانه ده، په امریکا کې دا لړۍ روانه ده، او ورځ په ورځ هم لمن خورېږي. او ډېر نیک خلک، عالم، پوه، هوښیار خلک، استادان، پروفیسران دا د قرآن د مطالعې په نتیجه کې ایمان راوړي او ګوري چې قرآن هماغه څه ویلي دي چې ساینس یې نن وایي. دا مطلب هم ډېر مهم دی چې قرآن وایي چې ستوري نه یوازې د دنیا د آسمان د ښایست وسیله ګرځولې، بلکې د حفظ او مسؤلیت باعث یې هم ګرځولې. یعنې دا ستوري الله تعالی دغسې هر یو په خپل ځای کې ایښی ده چې د همدې کبله فضا مصون ده او په هغې کې ټکر او تصادم نه رامنځته کېږي. او که معمولي تغییر په دې کې راشي، معمولي تغییر، لوی تصادم به رامنځته کېږي، دغسې چې د عالم به ټول متلاشي کېږي او له منځه به ځي. آخري مطلب دا چې قرآن وایي دا ټول عالم یو رنګ دی، بنسټ یو دی، د پیدایش ماده یو دی، پیدا کوونکی یو دی، او په هغه باندې حاکم سنن او ضوابط یو دي. او تاسو په دې عالم کې توپیر نشئ موندلی. قرآن فرمایي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هغه چې آسمانونه یې پوړ پوړ پیدا کړه، طبقه طبقه، د الله تعالی په مخلوقاتو کې بیلوالی لیدی نشي، تفاوت نشي موندلی.
تفاوت دا شکلی تغییر هغه ته نه وایي، اختلاف ته نه وایي. یعنې د خلقت ماده کې او داسې توپیر چې وښیي دا له بېل مادې پیدا شوی ده او دا له بېل، داسې توپیر چې وښیي دا بېل خالق پیدا کړی او دا بېل، داسې توپیر او تفاوت چې وښیي په دې باندې خاص ضوابط حاکم دی او په دې خاص. دا توپیر ته نشي موندلی. دا پوړ پوړ اسمانونه همداسې الله تعالی پیدا کړي چې په هغه کې هېڅ تفاوت او توپیر نشي موندلی. سترګې ورغړوه وګوره چې آیا چیرې فطور موندلی شي؟ فطور یعنې چاود، داسې تسلسل ختم شوی یو تشی، دا نشي موندلی. له دې پلوه هم چې ګویا دا داسې له یو بل سره تړلې سلسله ده، چېرته چاود نشته چې سره بیلې کړي. او په دې کې هم له بلې ناحیې نه د قرآن یو ستر اعجاز مضمر دی او هغه دا چې نن ساینس وایي چې موږ ته دا فضا تشه برېښي خو په ټول عالم کې تش ځای نشته. تش ځای په دې ټول عالم کې نشته، هر څه ډک دی، موږ یې نه ګورو خو شته. دا فضا له ګڼ شمېر شیانو همدغه اتاق ډک ده، له امواجو، له غازاتو، له جاذبې، له نور، دا فضا ډکه ده. موږ ته دا فضا تشه برېښي. دا عالم هم داسې دی چې ساینس نن وایي چې په هغې کې تش ځای نشته او قرآن هم دا خبره کوي. هل ترى من فطور؟ آیا کوم فطور موندلی شي؟ کوم چاود چې خالی تش او دا تسلسل له منځه تللی، آیا موندلی شي؟ ګواشي چې ښه غور وکړه او په دې عالم کې زیر شي، نه به توپیر ومومي او نه هم چاود، تشه او خالی ځای. بیا په وار وار خپل سترګې ورغړوه، دومره چې سترګې دې ستړي او ستومانه درته راوګرځي پرته له دې نه چې مراد ته رسېدلی. څونه چې توانېدلی شي غور وکړه. د ډېر غور له کبله به ستا دا سترګې ستړي او نامراده درته راګرځي خو چاود هم پیدا نه کړي او توپیر به هم پیدا نه کړي. آیا دا د قرآن یو ستر اعجاز نه دی؟ نن علم هم دا خبره کوي. لرې ستوري ته هم چې ته لاړ شې وایي چې هماغه ماده یې ده چې د دې ځمکې د دې اسمانه ډېر لرې ستوري ته او په دې عالم کې تش ځای او خالي ځای نشته. دې ته هم باید متوجه شي قرآن کله د ځمکې برنۍ فضا ته د اسمان نوم ورکوي، کله اسمان د ټول کائنات د چت او سقف په توګه یادوي. یعنې د اسمان کوم څه چې قرآن د سما او اسمان نوم ورکوي، هم د دې فضا دا فضایي د دې ځمکې فضایي مدارونه دي. دا مدارونه څومره دي بیا په خپل ځای کې راځو ورباندې بحث وکړو. دا هم د قرآن یو ستر علمي اعجاز دی چې انشاءالله په خپل ځای کې بحث کوو چې و اسمانونه یعنې څه. خو قرآن کله دا د ځمکې پورتنۍ فضا ته د اسمان په نامه یاد او وایي چې دا اوبه له اسمانه نازله، دا د اسمان لوړه د ځمکې لوړه او کلام وایي چې دا ټول کائنات دا اوس چې موږ څه ګورو دا ټول ستورلیکي د ځمکې د نږدې اسمان را لاندې او دا اووه نورې شپږ نورې دغه له پاسه. او له دې آیت نه دا معلومیږي چې دا کهکشانونه او ستورلیکي ټول د څه چې موږ په سترګو ګورو دا له لومړي اسمانه را لاندې او دا نور اسمانونه دغه د پاسه. په همدې باندې اکتفا کوو، سوالونو ځوابونو ته را رسیږو. که
که څوک پوښتنې لري هیله ده چې غته لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک وصلی الله تعالی